د ښار نه لرې یو کلی و او په هغه کلي کې یو ونه وه چې هغه ونه کې یو ټال و خو د دې کلي خلکو په دې ټال باندې کېناستلو همت نشو کولی. یو ورځ ګل خان او د هغه ښځه رخسانه وده و چې اچانک هغې ته د کړکۍ نه د ژړا اواز راځي. دې کې ګل خان د خوب نه راپاسي. یا خدایه ماته لږې دا اواز دغه ونې نه راځي. رخسانې زر راپاسه او وګوره نن بیا د ژړا اواز دغه ځای نه راځي. یا خدایه دا ژړا اواز خو دغه ټال نه راځي. هغه د کړکۍ طرف ته لاړ شي او د هغه سترګې کلو په کلو پاتې شي. ګل خان ته په ټال باندې ښځه په نظر راشي چې هغې سپینې جامې اچولې وي او جاړي او ګل خان په چغو شي رخسانې زر راشه ټال باندې څوک ناست دي. رخسانم زر د کړکۍ طرف ته وګوري او هغه هم هغه ښځه وویني. دا هغه پیری خو نه ده چې په ټال باندې قبضه کړې ده. تا خو دماغ خراب شوي نه دي. هغه صرف یو ښځه ده. ته ودرېږه زه اوس بهر ورځم او ګورم. نه نه لاړ نشي زه د مرګ خولې ته ځې زه تا چرته هم نه پرېږدم. په دې کې دا ښځه اچانک غیبه شي او دا دواړه ډېر زیات ویریږي. دا ښځه خو غیبه شوه ما تا تو نه وي چې دا عامه ښځه نه ده. ته صحیح وې رخسانې په دې ټال کې ضرور څه ګړبړ دي. دې وجې دې کلي خلک هم دې خوا ورتلو هم یریږي. اوسه پورې ما دې ټال باره کې صرف افواګانې اورېدلې وې. نن مې په خپلو سترګو ولیدل. زه دې کور کې نور اوسېدو والا نه یم. بیا په سبا د رخسانې رور د خپل ښځې سره د ښار نه راشي. رخسانې خورې چرته یې؟ سما روره ډېر وخت پس یاده نه کړم. بس ډېرې ورځې وشوې نو ما دا سوچ وکړو چې زه د خپلې خوږې خور سره میلاو شم. نو بیا ټول ورځ دی په خندا او په ګپ شپ تېره کړي. نو چې شپه شي احمد روره ته نیلو سره دې کمره کې وده شه او مونږ به بله کمره کې وده شو او چې څه شي ته ضرورت وي بیا ما ته وایه. نو دا ورته ووایي او رخسانه خپلې کمرې ته د وده کېدو دپاره لاړه شي. بیا لږ وخت پس د نیلو نظر د کړکۍ نه بهر په هغه ټال پریوځي. دلته راشه هغه وګوره دې ونه کې یو ټال دی په ښار کې خو داسې کتو دپاره نه میلاویږي. ما سره راځه زما ډېر زړه کېږي چې په دې ټال باندې وزانګم. راځه که نه؟ نه اوس شپه ده چې سبا شي بیا به وزانګي. اوس اوده شه. خو نیلو هغه ټال ته یو شان ګوري. خو نیلو دا سوچ کوي دا ټال خو جوخ دی کور شاته دی زه به په خپله لاړه شمه. بیا نیلو د خپل کور نه راوځي او سیده دې ټال له راشي. نو اوس نیلو په دې ټال کینی او زانګي او ځان سره ګانې وایي واه چې څنګه مې سوچ کړو دا بالکل هغسې دی اوس په ډېره مزه وکړي. او نیلو ډېره زیاته وزانګي. واه ډېره مزه یې وکړه اوس به زه کور ته لاړه شمه. چې څنګه نیلو دې ټال نه کوزیږي نو داسې ورته لګي چې چا د شاته نه نیولې یمه او ټال نه کوزېدی نشي او ډېره زیاته ویریږي. څوک چې د شاته نه نیولې یمه او هغه اخوا دېخوا وګوري خو څوک ورته په نظر را نشي. زه دې ټال نه ولې نشم کوزېدی؟ څوک زما مدد وکړي. چې دې کې د نیلو आवाज ووري نو احمد پاسي رخسانه او ګلحان هم پاسي او په منډه احمد لراشي. احمد دا خو د نیلو आवाज دی څه شوه نیلو؟ یا خدایه دا څه وشو؟ نیلو دې ټال ته څنګه ورسېده؟ بیا دا درې واړه په منډه لاړ شي چې هغې ته نیلو بېهوشه میلو شي. یا الله دا پتا څه چلو شو نیلو؟ نیلو تاله نو پکار چې دلته راغلی وي اوس پسې کېږي. نو ځان سره دی نیلو روچته کی او کور ته راولي او په سبا نیلو هوش کې راشي. نیلو ته ټیک یې که نه نن نه پس دې ټال له لاړه نه شي په دې ټال باندې د پیرې سوري دی ټیک ده نن نه پس به زه دې ټال له نه ورځم. اوس شپه شي او ټول اوده وي دې کې نیلو راویښه شي او د هغې سترګې سرې شي او خپې یې الټه شي او د کور نه روځي او هغه ټال له راشي او په هغه ټال کیني او زانګي. دا خندا چې ووري نو دا ټول خوب نه راپاسي. رخسانه او ګل خان په منډه د احمد کمرې ته راشي او چې نیلو ونه ویني نو ډېر زیات پریشانه شي. یا الله نیلو بیا چرته لاړه؟ بیا هغې کړکۍ ته ګوري نو د دې ټولو سترګې کلو په کلو پاتې شي ولې چې نیلو په هغه ټال زانګي. دا سپیره بیا دې ټال له تلې ده. بیا دا درې واړه په منډه نیلو له راشي. نیلو زر دې ټال له راکوشه ته پرون ما پوه نه کړې چې دې ټال له را نه شي په یو خبره نه پوهېږي ته. ته دې خپو ته وګوره دې نه خو پیرې جوړه شوې ده. زما دې ښځه نه خو پیرې جوړه شوه اوس پسې کېږي. اله منډه کې د دې ځای نه. بیا دا درې واړه د دې ځای نه منډه کي چې په لار کې دوی ته د کلي خلک میلو شي. ګل خانه په دې شپه چرته په منډو وې؟ وروره د ده ښځه نیلو ښار نه راغلې ده او د شپې هغه چې د ونه کې کم ټال دی هغې له ورشي. اوس دې پیرې د دې په جسم باندې قبضه وکړه. ای خدای دا څه چلو شو؟ راځئ ټول په یو ځای هغه ځای ته ځو. بیا دا ټول کلیوال په یو ځای هغه ځای ته لاړ شي او نیلو اوس هم په هغه ټال ناسته وي.
اے پیره بس ډیر شو تا ټول کلی والا ډیر پریشان کړل ستا د وجې په دې لاره د شپې د یاري د لاس څوک نشي تیرېدی خو بس نن به مونږ ستا دا لوبه ختمو راځئ روریانو نن دا پیری ژوندی نه پریږدو روریانو مونږ له پکار چې دا ټال د ونې نه لر کړو بیا د دې کلي دا خلک په چاړې باندې د ټال دا پړي کټ کی نو دا ټال چې څنګه په ځمکه پریوزي نو نیلوم ښکته پروزي او د هغې جسم نه هغه پیری په غوسه روزي رونو زر دا ټال وسوځوئ کیدای شي د ټال سوځېدو سره دا پیری مړه شي په دې کې د دې کلي یو کس په دې ټال باندې اور ولګوي نو د ټال باندې اور لګېدو سره دا پیری هم چغې شروع کی او لږ وخت پس هغه هم وسوځي نو په کتو کې هغه پیری وسوځي او ایره شي او دې سره دې کلي خلکو تم د دې پیری نه چټکاره میلو شي